سلامونه نیکه احترامات دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ به نن مو تاسو ډېره دلچسپه موضوع راغستې هغه دا ده چې څنګه کولی شو موسساو ته اپلای وکړو یعنې هغه وظیفې چې په اکبر سایټ کې اعلان شوي دي هغه ته ثبت نام وکړو نو له موږ سره پاتې شئ انشاءالله چې ډېر څه به ترلاسه کړئ نو راځو لومړی باید تاسو خپل موبایل کې ګوګل یا کروم فعال کړی وي نو کله تاسو که موبایل یا کمپیوټر وي هیڅ مشکل نشته ده نو اوس به تاسو سرچ کې ورکوئ چې اکبر جابس لیست هم ورسره ولیکئ نو که غواړئ چې کوم ولایت منشن کوي هم ګوره ټول ولایتونه خپله راځي ورته اټومیټیکلی او که نه عمومي ټول غواړئ نو بس انټر بټن ووهئ او تاسو به ټول معلومات راشي ګوره اکبر لیست جاب بس په دې کلیک وکئ او اوس چې کومې وظیفې په اکبر جاب کې یا په اکبر سایټ کې کوم اعلان شوي هغه تاسو ته یو په یو ټوله ښایي ګوره دغه وظیفې ټولې اعلان شوي دي نورستان پکتیا هر رقم ولای چې ټولو کې چې اعلان شوي وي هغه تاسو ته ښایي نو ما ته دغلته یو دانه سلیکټ کړې ده اچ آر افیسر لپاره چې څنګه کولی شو د دې لپاره اپلای وکړو ګوره دلته ټول ډیټیل لیکل شوي دي پوزیشن چې خپله ده اچ آر افیسر ده ګوره اکټیویشن ډیټ یعنې دغه وظیفې چې اعلان شوې ده د 9 فبروري 2023 کال کې اعلان شوې ده او ایکسپایر ډیټ چې ده هغه 28 د فبروري پورې ده همدارنګه ګوره جاب لوکیشن تخار ده یوازې افغانان مثال د دې لایق دي او بل هیومن ریسورس دغه خپل یعنې کومه کټګري چې ده او امپلایمنټ ټایپ فل ټایم وظیفه ده او همدارنګه چې ده سیلري هغه د ارګنایزیشن په خوښه ده او کوم تخار ولایت ده او طلقان خار ده همدارنګه ای اس ال او موسسه ده تجربه چې د 15 کاله غواړي 4 میاشتې قرارداد ده او میل او فیمیل یعنې اناس او مذکر دواړه کولی شي ثبت نام ورته همدارنګه تعلیم چې ده نو باید یونیورسټي ډیګري ان بزنس اډمنسټریشن یعنې په بزنس اډمنسټریشن کې باید دغه پوهنتون درجه خلاصه کړې وي دغه رشتې نه باید فارغ وي او یو بس ته مونږ سره نو راځو نو دې ته د ثبت نام کوو ثبت نام باید تاسو یو ښه قوي اپډیټ سی وي ولرئ او هغه سی وي باید دغلته د جاب ریکوایرمنټ سره څنګه وي یو شان وي یعنې دلته تا جاب ریکوایرمنټ معنی دغه وظیفې ته چې څه ضرورت وي څه اړتیا وي نو باید ستاسو وظیفه د دغه سره یو شان وي اول ګوره ګریجویټ لیول ان اچ آر منیجمنټ بزنس بی بی آی ډیګري ګوره باید بی بی آی ډیګري ولري او هغه بی بی آی ډیګري کې یا باید د بزنس رشته وي یا د منیجمنټ رشته وي بل ایم بی اے ان ادر ګریجویټ ډیګري اون اچ آر ان general management will be preferred او دغه رنګه د کوم چې ام بی اے ډیګري والا دی هغه هم یعنې کولی شي ورته او at least 3 years of experience in the same field with excellence background او په همدغه رشته کې باید 3 کاله تجربه ولري یا زیاته communication skill and strong local language correspondence skills ان دغه مهارتونه باید ولري کوم چې تاسو ته ذکر کړي دي نه باید په انګلیسي خبرې وکولی شي په دري وکولی شي او خو communication skills باید ولري او همدارنګه لیکل خبرې کول دا باید خو قوي وکولی شي ability to write logical clear and concise reports او باید یو خو دقیق او منطقي ریپورټونه ولیکلی شي نه دې وړتیا ولري او able to work overtime or holidays required by the supervisor or programs need یعنې که چېرته ضرورت هم شو نو دوی باید دا توانې هم ولري چې په رخصتیو او داسې نورو اضافي وخت کې هم کار وکولی شي او preference will be given to local candidate او دغه به څنګه کول کېږي سیمه ییزو کاندیداتونو ته ورکول کېږي راځو سبمیشن ګایډلاین کې مثال یعنې تاسو څنګه کولی شئ دې ته اوس هغه لارښود تاسو ښایي چې مثال دغه ثبت نام تاسو څنګه کولی شئ ګوره we send your CVs in covering letter at hr.alc یعنې دغه ایمیل ده پوه شئ دغه ایمیل ده یعنې دغه ته به تاسو څنګه کوئ سی وي لیږئ او یعنې د دغه تاریخ نه باید تاسو مخکې سی وي ورته ورولېږئ دویمه خبر راکوي please mention vacancy number along with the position title on the subject of the email وی دغه ایمیل چې کوم تاسو لیږئ په پوزیشن به او vacancy number به پکې ذکر کوئ او only shortlisted candidate who meet the above mentioned requirement will be contacted او یوازې هغه شارټلیست شوي کسانو سره به بیا موږ اړیکه نیسو اوس ګوره کوم ایمیل ته به تاسو اپلای کوئ دغه د سبمیشن ایمیل ګوره hr.alco2023@gmail.com دغه د دوی ایمیل د دې ادارې اوس راځو ګوره موږ همدغه ایمیل به را کاپي کوو دا به څنګه کوو را کاپي به یې کوو صحیح ده را کاپي م کوو نو لاړ شئ ډایرکټ خپل جیمیل ته به لاړ شئ زه یې په خپل جیمیل ته ډایرکټ کوم نو راځو جیمیل کله چې تاسو جیمیل ته لاړئ نو بس هلته چې دا جیمیل کې په سبجیکټ کې به تاسو ویکنسي نمبر او همدارنګه هغه کوم پوزیشن ته کوم بس چې اعلان شوی وي هغه به تاسو لیکئ
نو اوس ګوره دا د ایمیل راخلاص شو ګوره دې ټو کې به مثال ټو یې نه چاته چې لیږي هغه ایمیل به اوس دلته راکاپي کوي موږ ته راکاپي کړی نو ګوره دغه ایمیل ده سبجیکټ کې ما تاسو ته ویل چې هغه پوزیشن ټایټل یعنې کوم پوزیشن ده نو ته به ولیکئ چې پوزیشن صحیح ده پوزیشن چې شی و اچ آر آفیسر و اچ آر آفیسر څه شی آفیسر دغه بس ته اوس دې خوا ته ولیکئ چې ویکینسي یعنی کوم ویکنسی و ویکنسی صحیح ده ویکنسی نو دا به تاسو ویکنسی به دې نو ته بیرته لاړ به شئ پخواني بس ته او راکاپي به کوئ نو ویکنسی نمبر به تاسو چېرته پیدا کوئ پاس به راشئ ګوره ویکنسی نمبر دغه ویکنسی نمبر ده نو دا به هم څنګه کوئ کاپي به کوئ او را به شئ جیمیل کې د پوزیشن تر منځ به دا هم واچوئ ګوره دی چې دا پوزیشن ده نه یوازې دلته باید دا سی وي کې هم وکئ پوه شئ نو را به شئ سی وي ته خپل که چېرته سی وي ستاسو کور لیټر ورسره یي که نه کور لیټر کې ګوره دا لاندې دغه شیان درې شیان مهم دي ګوره دا یعنې ښه سی وي هغه ده چې کور لیټر او هغه خپل پرسونل آیډنټیفیکیشن دواړه ولري نو اوس تاسو ګورئ چاته لیږي مثال ټو اوس ګوره موږ هلته آی ایس ایل او ارګنایزیشن ده نو صحیح ده هغه ته یې لیږو نو دا به لرې کوئ نو آی ایس ایل او به ولیکئ آی ایس ایل او صحیح ده پوزیشن څه شی و اچ آر آفیسر و اچ آر آفیسر او ویکنسی نمبر مونږ ته راکاپي کړی دی نو همدلته پیسټ کوو بیرته ګوره دی دا بس برابر سی وي برابره شو اوس به نور دونه کار پاتې شي دا باید څنګه کویم دا باید مونږ پی ډي اف ته واړو ځکه پی ډي اف ښایي چې هغې کې به چینجز نه راځي نو دا بس پی ډي اف ته اړوم پی ډي اف کې سیز هم کمي ورډ کې سیز زیات وي او په ایمیل کې یو ام بي نه زیاته هغه نه لیږل کېږي نو په دې خاطر ښایي نو اوس دا بس همدلته جوړوم بس وشو دا زمونږ سی وي نوره مکمله شوله او باید ګوره ریکوایرمنټ ما تاسو ویلي چې لاندې سی وي سره دواړه باید یو شي وي زیاتره خلک وایي موږ ولې نه شارټلیسټ کېږو تاسو به ځکه شارټلیسټ کېږئ نه ځکه تاسو سی وي د ریکوایرمنټ سره برابر نه وي فرض مثال تاسو فارغ شوي او رښتې نوې هستئ او اپلای بلې رشتې ته وکړئ نو داسې خو نه کېږي نو بیا تاسو چې کومې رشتې نه فارغ هستئ او کوم مربوطه وظیفه چې اعلان شوي وي او هغه ستاسو وظیفې سره یو شان وي نو باید همغه ته تاسو څنګه وکړئ اپلای باید وکړئ ځکه نورو ته نه کېږي نو که هم شي کېږي خو به تاسو بیا شارټلیسټ کېدو چانس کم ده نورو ته بیا زیات ده نور هر څه وشو صحیح ده اوس به دلته تاسو یو وړه غون شانتې لیکنه کوئ او لیکنه داسې ده ویت پروفاونډ وینریشن ګوره دا لیکنه چې زه کوم تاسو به دا لیکئ ویت پروفاونډ وینریشن with profound veneration and due respect I would like to apply I would like to apply the vacant post announced the vacant post announced in acbar website اوس هغه بس کوم یو ده هغه ویبسایټ ان looking for اوس هغه ویبسایټ کوم مثال هغه بس کوم یو ده نو دغه ټول را کاپي که ورته دغه ټوله ته را کاپي که کنټرول سی صحیح ده دا هم چې کله را کاپي کړه نو بس دغلته اوس کوس ورته ونیسئ او دلته پیسټ کوئ بیرته ګوره ته پیسټ کوه بیرته قوس ورته بند کړئ بس همدغه شی شو اوس therefore I would like to apply for the vacant position ګوره تاسو بس دغه لیکنې چې زه کوم دغه به ټوله تاسو هم همداسې کوئ vacant position and will be happy to be called for interview interview صحیح شو دې دې پورې چې دا مو لیکه نور فل سټاپ ولګوئ او بیا به لیکنه بیا شروع کړئ چې I hope fully for positive response positive مثال مثبت هغه تاسو یې positive response for you from your side یعنې تاسو له طرف نه from your side صحیح شو دا هم چې کله ولیکه نو بس لاندې به ورته خپلې شمارې او ایمیل ورکړئ نو همدومره لیکنه بس ده نو فون شماره به ورته ورکړئ فون نمبر بس
اوس مثال مثبت 93 دا کوډ بورډ سره لیکئ مثبت 93 مثال زه خپل نمبر کوم دا زما نمبر ده دا نمبر کوم ځای شو او همدارنګه ایمیل که څه هم همدارې ټول سی وي کې خو بیا هم نو ایمیل به هم ورکړي چې @gmail.com mail.com بس دغه ګوره صرف به کوم ځای کې چې غلطي وي دا به ټول ورته اصلاح کوي صحیح ده دا به ټول ورته اوس اصلاح کوي ټایپنګ چې غلطي شي نو داسې کېږي یا کوم ځای کې مثال وړو کې هغه دا به ټول ورته صحیح کوي صحیح ده دلته به هم صحیح کوو او دا به هم صحیح کوو دا لیکنم چې کله وکړه نو اوس به تاسو خپل هغه سی وي څنګه کوئ اټیچ به کوئ ورته نو سی وي زمونږه چې هر ځای کې تاسو سی وي وله هماغلته ځئ او اټیچ کوئ اوس ګوره زما سی وي چې ده دا د پیدا شوله ګوره نو به دا د اوپن یې کوئ نو دلته دا وګوره اټیچ کېږي روان ده ګوره اپلوډینګ کې روان ده نو دلته به تاسو لږ صبر کوئ تر څو چې دا ښه اپلوډ شوله نو به تاسو سینډ کوئ او انشاءالله چې ستاسو سی وي به ولیږل شي یو څه انتظار ورته وباسئ ځکه چې سی وي ګوره ولیږل شوله صحیح ده نو بس سینډ باندې اوس کلیک وکئ او بس سینډینګ کې روانه ده ګوره هلته سینډینګ کې روانه ده پوه شئ وګوره سینډ شو ستاسو به راشئ خپل د میسیج سینډ ته به وګورئ چې لیکل شوی ده او که نه نو دا وګوره وګوره لیکل شوی ده صحیح شو نو ګوره دغسې تاسو کولی شئ چې اپلایګانې وکړئ باید سی وي او تاسو چې کوم هغې دا باید برابر وي نو انشاءالله چې ستاسو شارټ لیست چې ده 100% امکانات لري کله چې ستاسو ریکوایرمنټ او سی وي سره یو شان وي او ښه قوي اپډیټ سی وي پیدا کوئ ورته نو انشاءالله چې بلې موسسه هم پیدا کوو چې هغې ته اپلای وکړو د هغه ویډیو به خیر سره بلې ورځې ته وکړو تر هغې پورې چې زه هلال احمد تاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې پورې ماته اجازه راکړئ د خدای په امان